علیکم ګرانو دوستانو. په دې نن ویډیو کې به تاسو ته ډاونلوډر یې ښیم چې زر مونږ لکه فلم را ډاونلوډ کوو یا ګیمز را ډاونلوډ کوو یا داسې غټه ویډیو وي چې مونږ هغه را ډاونلوډ کوو او ډېر زر یې را ډاونلوډ کړي. نن دې باره کې ویډیو ده. کوم ملګرو چې زما هاو ټو پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم زما دا ویډیو شیر کړئ. نو ټاپ دغه چې کوم دی ډاونلوډر یې به تاسو ته ښیم د اپلیکیشن کې. ټولو نه مخکې چې کوم دی اول به راشئ دلته انټرنیټ بروزر له. دې کې دوه اپلیکیشن دي چې په دې ذریعه باندې مونږ لومبی چې کوم دی to be made APK دا چې کوم دی ډسکرپشن کې زه لینک هم ورکوم. هغه ځای نه چې کوم دی تاسو بیا ډایرکټ دا را ډاونلوډ کولی شئ. دا تاسو ته ښکاري ډاونلوډ چونکې زه یې نه ډاونلوډ کوم صرف تاسو ته دغه ښیم چې کله تاسو دا ټو میټ ډاونلوډ کړئ نو دې ډاونلوډر ویډیوز ډېر زر ډاونلوډ کوي که بروزر نه را ډاونلوډ کوئ. دې کې دننه بروزر هم شته دی، ګوګل سرچ، یوټیوب، نور داسې ډېر سوشل شیزونه پکې موجود دی او دې کې چې کوم دی تاسو هر څه چې کوم دی ویډیو فلم هر څه ډېر زر ډاونلوډ کوئ. نو یو دا ټو میټ اپلیکیشن دی. دې نه علاوه موږ سره یو بل دی چې هغه ویډمیټ دی. ویډمیټ APK به ولیکئ او سرچ به یې کړئ. چې سرچ یې کړئ نو دلته چې لومبی کوم دی ویډمیټ HD ویډیو ډاونلوډر نو دا به کلیک کړئ. نو دا چې کوم دی دې ځای نه ډاونلوډ کېږي اوه.9 دغه یې دی MB به درنه وښي او رینج چې کوم دی 4.5 دی. نو دا چې کوم دی دې کې مونږ هم د ډېر سوشل شیزونو نه چې کوم دی فلم ویډیوز هر څه چې کوم دی بروزر هم پکې دی. نو دې په ذریعه مونږ هم ډېر تیز ډاونلوډینګ کولی شو. دې کې د فلم را ډاونلوډ کوو نو ډېر های دا کې چې کوم دی ډاونلوډینګ کوي. دې نه علاوه مونږ سره چې کوم بل دی هغه پلی سټور کې دي یو دوه. هغه چې کوم دی تاسو به راشئ خپل پلی سټور له. پلی سټور ته چې رالی پلی سټور به اوپن کړئ او به لیکئ ایډوانسډ ډاونلوډر منیجر. دا وګوره تاسو ته ښکاري چې ډایرکټ نو دا به سرچ کوئ. داسې چې سرچ یې کوئ دې کې یو پروف هم دی که تاسو سره پیسې وي او پروف ولئ نو هغه به دې نه هم ښه وي چونکې پروف مه را ډاونلوډ کوئ. ایډوانس ډاونلوډر منیجر دا چې کوم دی دا 10 میلیونو کسانو ډاونلوډ کړی. دې کې هم فلم یا تاسو څه ډاونلوډ کوئ نو ډېر تیز ډاونلوډ کېږي. دې نه علاوه چې موږ سره بل کوم دی هغه ډاونلوډر ACC پلس چې کوم دی اسلیټر پلس دا چې کوم دی دا هم فرست ډاونلوډر دی. ډېر ویډیو میلیونو رینج ډاونلوډ کړی دی دا او رینج 4.2 دی. نو دا چې کوم دی دا هم ډېر ویډیو سپیډ کې فلم تاسو څه ډاونلوډ کوئ نو سپیډ یې تیز دی ډېر زر یې دله ډاونلوډ کوي. دې دوو طریقه به تاسو ته زه ښیم. ADM او د دې اسانه طریقه ده خو دا دواړو طریقه دا دوه چې کوم دي
دې کې اوس تاسو ته زه ښیم ADM منیجر چې کوم دی دلته چې تاسو دا پلس کلیک کوئ نو دلته تاسو د ویډیو URL دلته ورکولی شئ او ډایرکټ ډاونلوډینګ کولی شئ لینک به دلته ورکوئ چې کومه ویډیو میوز یا فلم تاسو څه ډاونلوډ کوئ د هغې URL لینک به ورکوئ چې کوم فلم تاسو را ډاونلوډ کوئ نو هغې URL دلته ورکوئ او سټارټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو ډاونلوډینګ به ډېر تیزی سره دا اپلیکیشن چې کوم دی وکړي ورپسې چې کوم دغه دی ډاونلوډ ایز لیټر چې کوم اپلیکیشن دی نو دې کې هم داسې دی چې دا جمع کلیک کوئ نو دلته سرچ میوزیک ایز ویډیو نو دلته تاسو ویډیو او میوزیک پسې هم ډایرکټ کتلی شئ دلته سرچ پکې امپورټ فرام د ټیکسټ فایل چې کوم دی هغه هم تاسو کتلی فرام کلیک بورډ چې کوم تاسو څه کاپي کړي وي هغه هم چیک کولی شئ چې او دې خوا ایډ لینک چې کلیک کوئ نو دلته چې کوم دی تاسو خپل د ویډیو چې څه فلم یا څه یوټیوب نه څه را ډاونلوډ کوئ نو د هغې URL لینک چې کوم دی هغه دلته پیسټ کوئ او دا ایډ باندې کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو به ډایرکټ ډیره زر دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کوي